پښتو باندې ډېر مین یې. خبره دا ده چې دا زمونږ شریکه جوړه ده. خپلې برخې پکې وراچوي، څوک به ډېره ور واچوي، څوک به لږه ور واچوي. ته پوه شوې؟ ځکه چې په دې عقلم ما یو شعر لیکلی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کم پکې، زار د پښتو چې ادا تصویر کم پکې، په بله ژبه کې وو ډېر ځایول ګران ده جانان. د پښتو سره مونږه چې کله په دې پوه شوي چې د پښتو سره په هره زمانه کې په هر دور کې ډېر لوی زیاتې شوې دي. دا ډېره زیاته لویه او غني ژبه ده. خو د دې سره چې کوم زیاتې شوې دي دا چېرته د دفتر ژبه نه ده پاتې شوې، چېرته د سرکار ژبه نه ده پاتې شوې، چېرته تر دې چې لکه په ډېرو ځایونو کې چې کوم دی د دغه باچایي هم راغلي دي د پښتنو، خو پښتو یې دې ځای له نه ده راغلی. زما په خیال باچا خان و چې هغه دې ته توجه وکړه چې خپله ژبه د سړي نه ورکه شي، هغه قام ورکېږي، او چې خپله ژبه ورته سپکه شي هغه قام سپک شي. نو زه پې مین ومه که نه ومه، خو دا یوه خبره وه چې مونږ به غوښتنه کوله. نو د هغه غوښتنې دپاره زما نه دا یو شعر جوړ شوی دی چې زما په دواړو ناستو فرښتو لیکي. دا په دې خو مو وس رسېده که نه، زما په سر که څه لیکئ نو په پښتو لیکئ. نو پښتو هم هغه ژبه ده چې هغه مونږ ته خدای پاک راسپارلې ده، مونږ یې د دې د روزنې دپاره پیدا کړي یو. نو او که د پښتو سره دغه ونه کړو، زه خپل ما پیول ضمیر چې کوم دی په بله ژبه کې هغسې نه شم